نیت است مردم با حکومت همکار هستند. تیر کال یې د نیولو امر شوی و. دی د فوټبال د یو شمېر ښځینه لوبغاړو پر جنسي ځورونې تورن دی. اعلان شوی ممنوع الخروج او دوسیه یې ان کال وړاندې محکمې ته لیږل شوي. خو تر دې دمه له پولیسو پټ په خپل ولایت پنجشیر کې ګرځي. تازه تیره ورځ یې په پنجشیر کې د نیولو عملیات ناکام شول. ځایي مسؤلین وایي په ځای کې د ښاغلي کرام د نشتوالي او د ځایي خلکو د اعتراض له امله نوموړی ونه نیول شو. کرام الدین کریم له مودو راهیسې د څارنوالۍ د قرار له مخې تر څار لاندې و او امنیتي ځواکونو تېره شپه د نوموړي د نیولو اقدام وکړ، خو دی په خپل ځای کې نه و. هیڅوک نشي کولی له قانون څخه وتښتي او موږ د قانون پر تنفیذ مکلف یو. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي کرام الدین کرام یو فراري دی او باید د محکمې پر وړاندې خپل سپیناوی وړاندې کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پنجشیر پر خلکو غږ کړی چې لوی تصویر ته وګوري او د فراري کسانو ترڅنګ دې نه درېږي. خو دی وایي د هرې جرمي او حقوقي قضیې سیاسي کول د شرم خبره ده. د 2013 کال وروستیو کې اول ځل افغانستان کې د فوټبالرو انجونو د جنسي ځورونې مسله راپورته شوه. پر ښاغلي کرام لګېدلي د افغان لوبغاړو د پرله پسې جنسي ځورونې دا تورونه د 2014 تر 2018 کلونو پورې دي. خپله ښاغلی کرام دا تورونه ردوي. د مدافع وکیل وایي افغان فوټبال فدراسیون کې باید د ښځو د جنسي ځورونې دوسیه وتړل شي. دی وایي دا خیالي لوبه وه. شازیه حیا، کابل.